طالب که غواړي پر افغان ولس حکومت وکړي څه باید ترسره کړي؟ سلامونه، دا کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ، نو د ویډیو تر اخره راسره اوسئ. طالبه که غواړي دلته په افغان ولس حکومت وکړي، نور تر هر څه د مخه ولس ته مخ کړئ او د نړۍ پر ځای اول د ولس څخه خپل د رسمیت پیژندنې سند واخلئ. ځکه که نړۍ ته هر څومره هم په رسمیت وپیژني، که خپل ولس دې په رسمیت ونه مني، آخر انجام به یې د تباهۍ او د هیواد بربادۍ وي. نو د ولس خوښیو او رضایت لپاره د هغوی د هیلو او ملي ارزښتونو درناوی وکړئ. په کومو ارزښتونو او ویاړونو چې ولس راټولیږي، ځان مه ورسره ښکیل کوئ. خپل فکر پر دوی په زور مه منئ. داسې څه وکړئ چې دوی ستا د فکر وږي او مینوال شي. دا ولس در سره په لوږه او تندې وخت تېرولی شي، خو په بې ارزښتۍ او زورواکۍ بیا مخ درنه اړوي، نه دې مني، په وړاندې دې درېږي. که ته وایې چې زه زور لرم، پخواني چارواکي له تا ډېر زورور، تکړه او مالداره وو، چې بنده ورځ راغله ولس یې ننداره کوله. ځکه همدغو چارواکو د ولس سره دښمن چلن غوره کړی و، د ولس ارزښتونه یې تر پښو لاندې کړي وو. پوهېږې، ولس هغه وخت پردی کېږي کله چې ورباندې ظلم وشي او یا ارزښتونه یې تر پښو لاندې شي. دا ولس د مینې تږی دی. مینه ورکړئ، ناز یې واخلئ. ته بیا وګوره چې ولس څومره مینه در سره کوي. ملي بیرغ په خپل ځای پرېږدئ. هیڅ داسې څه نشته پکې چې د اسلامي او ملي ارزښتونو سره په ټکر کې وي. خپل بیرغ مو هم وساتئ، خو کوښښ وکړئ چې د قضایي څانګو سمبول یې وګرځوئ. ټول ملي ځواکونه بیرته خپلو دندو ته راوغواړئ، ځکه دا ټول د همدې ولس بچیان دي. خو چڼ هم پکې وکړئ. هغه د مدرسو زده کوونکي، ستاسو د ملګرو ملګري او یا دوستانو چې اوس تاسو د امنیت راوستلو په موخه وسلې ورکړي، کور او درسونو ته یې په ډېر احترام ولیږئ. ځای ستاسو ځواکونو په شمول افغان ځواکونو ته وسپارئ. ولس ته د کار فرصتونه برابر کړئ، تر څو له پردیو مجبوریتونو خلاص شئ او فساد ته مخه نه کړئ. د هرې ادارې لپاره چې مشران ګمارئ، شتمنۍ یې ثبت کړئ. د هرې برخې وړ استعدادونه وګمارئ. هر څه په ځان مه تماموئ. هغه وایي میم سره ما ټول زما. موږ ډېر ښه استعدادونه لرو چې د فسادګرو لخوا رټل شوي او ناهیلي شوي وو. تاسو یې مه رټئ او مه یې ناهیلي کوئ. دندې ورته ورکړئ چې کار وکړي او موږ د نړۍ سره سیالان شو. له پنجابي او ایراني ریاستونو سره ډېر په احتیاط قدم واخلئ، ځکه ولس تر هر چا ډېر له دوی څخه کرکه او نفرت لري او وړې هم دي. ځکه همدا ریاستونه دي چې هره پالیسۍ په افغان وژنې راسره ښي. موږ له دوی سره له دښمنۍ پرته بله هېڅ اړیکه نه لرو او نه یې هم غواړو. افغانستان د نړۍ جګړې او یو بل څخه غچ اخیستنې میدان مه جوړوئ. د هېڅ هېواد او ولس لپاره د بل دښمنۍ ته غاړه مه ږدئ او نه هم چاته دا جرأت ورکړئ چې دلته خپلې لوبې پلي کړي او بیا د افغان وینه وبهیږي. هر څوک راوغواړئ، بغیر له کوم شرط څخه د خپل هېواد جوړونې په برخه کې کار ترې واخلئ، خو پردي فکرونه هم پر ولس مه تپئ. له هېواد څخه هوټل مه جوړوئ چې هر څه ورته پاخه راشي. خپل اوږدمهاله اقتصادي بنسټونه پلي کړئ. که چیرې فکر وکړو، زموږ او د اکثره اسلامي هېوادونو د ډېرو ستونزو اصلي عامل همدا اقتصادي فقر او لوږه ده. ځکه هغه کسان چې اقتصادي کمزوری وي، د ځان بسیا کېدو یا مړښت لپاره هر ناوړه کار لپاره ژر غاړه ایښودونکي او منونکي وي. که چیرې موږ د اقتصاد، فقر، لوږې د مخنیوي لپاره مټې راونغاړو، نو هیڅکله به د شتمنو یا استعمارګرو د موخو قرباني نه شو. ځکه د سیاسي خپلواکۍ لپاره اقتصادي خپلواکۍ ډېره اړینه ده. ځکه ځینې وختونه اړتیا وړتیا وژني. ولس د ورځنیو چارو او حالاتو آګاه او ویښ وساتئ. ځکه ویښ ملت پوه وي، پوه ملت سیاسي وي، سیاسي ملت خپلواک وي، خپلواک ملت مخ په وړاندې تلونکی وي، مخ په وړاندې ملت تولیدونکی وي، تولیدونکی ملت شتمن وي او شتمن ملت بیا د هیڅ چا غلام نه وي. ډېره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. دغه لیکنه د حمیدالله قربان وه چې موږ له تاسو سره شریکه کړه. د لا ډېرو همداسې ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په دې اړه هم خپل نظریات راسره شریک کړئ. تر بیا ښه